سلامونه وخت مو په خیر زموږ ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه هندي مینوالو ویلي هند لوبډله کې پاکستان جاسوسان دننه شوي هلته اوس د هندوستان ماتې په سیاسو لانجو واوښته نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ هندوستان لوبډله بیګا شپه خپل سرسخت سیال پاکستان سره د آسیا جام لوبو په لړ کې دوهمه لوبه هم ترسره کړه د دې سیالیو لومړۍ ترې هندوستان ګټلې وه خو دوهمه لوبه کې پاکستان له سختې مبارزې وروسته بریا خپله او په پاکستان کې همدا بریا خوشحالۍ خو هندوستان په سیاسي کشمکشونو او لانجو واوښته هلته کې سمتي او قومي تبعیض زیږولی دی او مینوال یې سخته غصه دي دا چې هندوستان په پاکستان باندې د کرکټ لوبه وبایلله د بایللو یې مختلف حالتونه موجود دي د افغانستان په څیر فیلډینګ کې ستونزه د بالرانو خراب کارکردګي او همداسې نور حالتونه وه خو ماتې یو حالت یې د هندوستان یو سک لوبغاړي ارشدیپ سنګ له لوري د پاکستان لوبغاړي د کیچ غورځول وه چې هندوستان یې سیاسي کشمکش رامنځته کړی او د قومونو ترمنځ یې جنجالونه راپورته کړل له لوبې وروسته د هندوستان د کرکټ مینوالو پر ټولنیزو رسنیو کې داسې یو بد حال جوړ کړی چې مګر پوښتنه یې په هندوستان کې د خالستان په نامه د سکانو یو بېلتون غوښتونکی ډله ده چې پنجاب کې خپله مستقل دولت غواړي یو شمېر هند مینوال ارشدیپ سنګ د همدغې ډلې جاسوس او غړی بللی د یو ځینو خو د ده له کبله ان د هند ټول سکان غندلي دي له همدې جنجال ښکاري چې نه یوازې افغانستان بلکې د هر هیواد د کرکټ ټیم خپل مینوال او قهرجن منتقدین لري د یادونې وړ دی چې هندوستان به له دې سختې ماتې وروسته خپل نورې دوه لوبې له سریلانکا افغانستان سره ترسره کړي افغان لوبډله به د پنجشنبې په ورځ له هندوستان سره د لوبې ډګر ته ښکته شي هغه لوبه چې زرګونه هندي او افغانان مینوال یې د راوتلو ته شپې شماري مګر افغانستان به له دې یوه ورځ مخکې چهارشنبې له بلې سرسخت سیال پاکستان سره هم سیالۍ ولري که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ